شروع که پښتون بسم الله الرحمن الرحیم. نن د اوما ویلفیر ټرست کې له خوا څخه د نوي سرانانو زړو سرانانو ځنګل پرالیزي د کیمپو دپاره د 1500 کورنیو هغه کورنۍ چې کونډې دي، یتیمان دي، غریبان دي، معیوبین دي، د هغو دپاره د خوراکي توکو مرسته راڅخه وکړله. زه اول د جناب محترم د پاکستان او افغانستان د څانګې د مشر فضل واحد صاحب او د غرنګا د بلوچستان او افغانستان د څانګې د مشر ښاغلي جناب پیر محمود اکانی صاحب او د غرنګا د بلوچستان د څانګې دپاره چې کوم زموږ مشر دی پوسولې د هغه د حاجي مولوي صاحب محمد صاحب څخه مننه کوم چې د زموږ هغه بې سرپرست ده کونډې، یتیمان، معیوبین د هغو دپاره لاسنیوی وکړي. یعنې زه دا قسم ښاغلي فضل واحد صاحب ته اخلم، فضل واحد صاحب د خدای په ذات قسم درته اخلم، په دې کې یوه بوډۍ دلته بار ولاړه ده، دلته لمسۍ راغلې ده، دا ځي په پښین کې ډوډۍ پخوي، دا کرایه نه لري. په دغه کیمپ کې زما سره 1215 اتیا داسې کورنۍ شته چې در خدای ماشي او بل هېڅوک د پوښتنې نه لري. 1.5 سل داسې شلیان ګوډیان معیوبین راسره شته چې هغه خپل در خدای ماشي او نور هیڅ دوی د ژوند د هر نعمت څخه بې برخې دي. په دې کې داسې ماشومان زما سره شته، یتیمان چې تعداد یې سلګونو ان زرګونو ته رسېږي. نو زما د اوما ویلفیر ټرست UK او خصوصا ستاسو څخه دا هیله او غوښتنه ده د یو مسلمان په حیث، د یو انسان په حیث، د یو افغان په حیث باندې چې وروره موږ ډېر ذلیله یو، یار در په در خاورې په سر موږ د افغانستان د شمالي ولایتونو څخه لکه سرپل، جوزجان، فاریاب. نو زما هیله دا ده زه ستاسې کورودانۍ وایم، الله پروردګار دې تاسې سربلند او سرفرازه ولري. ټول قوم په نمایندګۍ زه دا خبره کوم، د ټول افغانان په نمایندګۍ دا خبره کوم چې وروره موږ ستاسې خوښ یو، خو دغه یوه هیله مو واورئ، دا غوښتنه چې لږ څه نظر زموږ خواته به ساتئ. مننه. ژوندي اوسئ.